د مینیپولیشن دویم ټیکنیک دا دی چې د خلکو په ذهنونو کې یره پیدا کول. مطلب دا دی چې د یرې پیدا کولو په ذریعې سره خپل څیزونه په خلکو باندې خرڅول. لکه مثلا موږ په یو شاړه لاره باندې روان یو او ناګهانه یو سړی راوځي او د قسطنطنو تماچې زموږ په دې سر باندې کیدي، نو موږ به انتهایی وارخطا شو او به یریږو. ولې به نه یریږو؟ چې دا خبره زموږ په ذهن کې د یقین حده پورې ناسته ده چې ډاکوانو سره ګورې اصلي تماچې او ټوپکې وي، او که په اصلي تماچې وویشتمه نو بس قصه به هم ختمه وي. نو د دې یرې د وجې نه کومه چې زموږ په زړه کې ده موږ په دې خبره باندې مجبوروي چې موږ د هغې خبره ومنو. نو مطلب د خبرې دا شو که یره حقیقي وي او که وهمي وي، خو دا یو مؤثره او طاقتوره مینیپولیشن ټیکنیک دی. او کله چې یره په انسان راخوره شي نو بیا حقیقت د سترګو نه پناه شي، بلکې حقیقت با اثره هم نه ښکاري، ولې چې موږ ته زموږ ژوند ډېر زیات ګران دی او دا یو فطري خبره ده. د دې وجې نه اعداد و شمار او د ځمکې حقایق نه پیدا شوي خطرات موږ ډېر زیات یری، او همدا اثر د دهشتګردۍ هم دی. خو چېرې موږ د لوټ مار د واقعاتو نه پیدا شوي نقصاناتو د اعداد و شمار جایزه واخلو، نو کیدی چې د دې خبرې امکان وي چې دې پیرې ته هم موږ ته نقصان ونشي، خو ګورې موږ خطره نشو اخیستی او د هغه ډاکو خبرې اترې ومنو. او همدا وجه ده چې څوک هم د ضابط اخلاق خلاف ورزي کوي نو هغه خلک یرولی شي، د دې دپاره چې هغې د خو اخلاقو پابند شي، او د هغوی لپاره دا یره د یو مؤثره ټیکنیک په توګه باندې استعمالیږي، تر دې پورې چې موږ د خپل ماشومانو او د ځوانانو د پرورش لپاره هم د یرې نه کار اخلو. مثلا سبق وایه ګینې فیل بشي، یا سبق وایه ګینې تراقوم دی وغیره وغیره. او دا ټیکنیک حکومت هم د عوامو د خدمت لپاره استعمالوي. مثلا وی چې څوک سیګریټ څکي نو هغه به د کینسر ښکار کیږي، او دغه شانته ډیر تیز ډرایوینګ کول وی د مرګ سبب جوړیږي. او همدا څکه په سیاست کې هم د یرې درې ټیکنیک نه کار اغستی کیږي. مثلا د یو پارټي لیډر د ووټر په ذهن کې دا خبره کینی کو چې دا مخالف پارټي راغله نو ګرانی براولي او په تاسو باندې به ټیکسونه لګوي وغیره وغیره. او دغه شانتې کاروباري خلک هم د خپل څیزونو خرڅولو لپاره د عوامو په ذهنونو کې یره کینی چې د دغه یرې نه خلک متاثره شي او د هغې ذهن کې دا خبره راشي خو چېرې مونږ د دې پلانې کمپنۍ دا پلانې څیز وانغستو نو ګورې ډېر مشکلاتو سره به مخ شو، یا کیدی شي مونږ ته په مستقبل کې دا فایده بیا نه حاصلېږي. د مثال په توګه باندې کله کله مونږ په میډیا باندې دا قسمه پیغامات اورو چې د مقامي د زړو ډاکټرانو د جایزې مطابق په هر شپږ 10 سکنډه کې یو سړی د هارت اټیک د وجې نه مري. نو د دې پیغام مطلب دا وي چې هغه مونږ یری چې تاسو زمونږ دا پروډکټس واخلئ ګینې تاسو ته هم هارت اټیک وشي. او په اصل کې د داسې قسمه یروونکي جملو د استعمال په ذریعې سره مونږ ته دا اشاره راکوي چې زمونږ دا پروډکټس تاسو لپاره ډېر ضروري دی. او دا یو ډېره غټه دوکه ده، خو ولې د کمپنۍ د پروډکټس خرڅولو دپاره یو ډېر د کار ټیکنیک دی. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.